د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت محکمې دوسیې په پوره شفافیت سره څیړي. دوی وایي په تیرو وختونو کې به قانوني دوسیې کلونه وخت نیوه. موږ دوسیې چې دلته څیړل کېږي کاملا ورشکر راضي یو، خوښمنې ترې له ټولو نه مننه کوو، له ټول محکمې له کارمندانو له رئیس یې نارینولې تر ټولو عادي مامورینو پورې ډېر ښه برخورد کوي او ښه شفافیت موجود ده. ډېر خوښ یاستو په دې خاطر شفافه اداره ده. وقتی چې شفافه اداره نو خان من نسته، پکې مشکل نسته او نه موږ مشکل پکې لیدلی. د دغه ولایت د محکمې مسؤلین وایي د روان کال په لړ کې شاوخوا 2000 دوسیې څیړلې دي. دوی زیاتوي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې ټولو دوسیو ته پر وخت رسیدنه کوي. د میدان وردګ ولایت محاکمو په سږني 1402 هجري شمسي کال کې په دغو اولو دریو ربعو کې 1410 حقوقي دوسیې او 388 جزایي دوسیې حل او فصل کړي دي. په لویه سطحه موږ داسې یو ډاډ او اطمینان ورکولی سو چې محاکمو کې شفافیت ډیر ده او له قاضیانو سره دی خپله بذات هم دی لیدلی شي او خپل موضوعاتو سره شریکولی شي. د ویلو ده چې د میدان وردګو ولایت د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې محکمې فعاله دي او د خلکو دوسیو او غوښتنو ته پر وخت رسیدنه کوي.